بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو شروع کوو پینټ پروګرام چې د رسامۍ لپاره استعمالیږي یا په عکسونو کې د لږ لږ تغیراتو لپاره موږ تاسو استعمالولی شو. د دې اړتیا ولې راغله دلته چې موږ تاسو ته دا جوړ کړل یا د نوټ پیډ ورډ پیډ ولې په وینډوز سره راځي، هر وینډوز سره راځي. تاسو ته مخکې هم ویلي چې دا پروګرامونه چې د مایکروسافټ کمپنۍ جوړي او د په ډالر خرڅوي. بیا په دې کې داسې اکثره خلک ټول نه مالداره که نه، اکثره خلک غریبان دي په ټوله نړۍ کې. نو څوک یو کس به د کمپیوټر وسې ولري چې واخیسته، بیا مثال د وینډوز بس ولري چې هغه واخیستله، خو د افیس وس نه لري چې واخلي، یو $100 شاوخوا هغه هم کېږي. نو د هغو لپاره چې هغه اساسي یا بنیادي بنسټیز مشکلات په حل سي د لیکلو، نو ورډ پیډ کې راوړی ده په وینډوز کې چې هغه کې موږ تاسې هر ډول لیکل کولی شو، که څه هم ډېر داسې سټایلي لیکل نشو کې کولی لکه څنګه چې موږ تاسې ورډ کې کوو، خو دومره چې موږ تاسې مشکلات حل کړي. همدارقم هغه چې کوم دا پینټ پروګرام د رسامۍ لپاره استعمالیږي، یو کس بیا د فوټوشاپ وس نه لري چې واخلي، فرض کافي څنګه واخیسته خو د عکسونو پروګرام وس نه لري چې واخلي. د هغو لپاره یې دا پینټ پروګرام دلته کې راوړی دی چې موږ تاسې هغه اساسي مشکلات حل کړي. نو راخلاصولو طریقه په وینډوز 10 کې داسې ده چې د کورټانه کې ورته کلیک کړي او ورته ولیکي پینټ، څنګه د چې ولیکه راخلاصېږي. یا رن ته که لاړ شئ، رایټ کلیک کوئ، په سټارټ باندې به رایټ کلیک کوئ رن، یا د رن شارټ کټ دا وینډوز کې به ونیسئ، آر بټن به ووایئ، دلته به ورته ولیکئ MS پینټ، صرف پینټ دلته کار نه کوي. یا یو بل شارټ کټ هم د رن له لارې لري، پی برش. نو دغو طریقو سره تاسې راخلاصولی شئ. چې راخلاص دي که پېژندګلوي هماغه رقم ده لکه څنګه چې ما مخکې د ټولو برخو نومونه ته لیکلي وو. راځو په دې کې زه یو رسم جوړوم، په هغه باندې کار ته کوم. دا ساحه د دې کار لږ کموم او یو ستوری پکې جوړوم. اوس راځو فایل ته. غواړم چې دا فایل زه سیو کړم، نو سیو باندې به کلیک کړئ. چېرته یې سیو کوئ ورته چې ته لاړ شه ډیسکټاپ باندې راته سیو کړه او دې ته نوم ورکړه سټار او سیو باندې به کلیک کړئ، سیو به شي. همدارقم سیو ایز دغه پورې مربوط ده. دا به مو یو فایل یو عکس په ډېرو نومونو، ډېرو ځایونو او ډېرو ډولونو باندې قسمونو باندې ثبتول. د عکسونو هم ډېر ډولونه قسمونه دي. تاسې بلدلي یو نیم عکس په موبایل کې نه راخلاصېږي، تا په موبایل کې نه راخلاصېږي، د بل په موبایل کې به راخلاصېږي. د هغه وجه چې وي چې تا په موبایل کې د عکسونو د راخلاصولو چې کوم پروګرام د هغه دغه ډول عکس نشي راخلاصولی. ته کولی شې چې دغه عکس په پینټ کې راخلاص کړې، که PNG وي JPEG ته به واړې، او دا داسې یو فارمیټ د JPEG چې تقریبا هر پروګرام راخلاصولی شي. او دا پینټ دومره زیات ډولونه د عکسونو راخلاصولی شي چې فوټوشاپ 7 به نشو راخلاصولی. ځینې عکسونه چې موږ به فوټوشاپ کې کار کوو، فوټوشاپ به نشو راخلاصولی. موږ به راغلو پینټ کې به هم دغه قسم ورته بدل کړو، بیا به فوټوشاپ کې راخلاص. خو اوس نوي فوټوشاپ پروګرامونه چې کوم دي هغه هم ډېر مجهز شوي دي، خو فوټوشاپ 7.0 یا فوټوشاپ 7 نه مخکینی چې و هغه به ځینې عکسونه نشو راخلاصولی، هغه به موږ پینټ ته راوړل. دغه ځای نه به هم د عکس ډول ورته قسم ورته بدلاو. نوی فایل راخلاصي لکه څنګه چې موږ تاسې مخکې ویلی ده. اوپن مخکې د چې سیو کړی وي هغه فایل راخلاصوي. دغه باندې موږ تفصیلي کار کړی ده، یو ملګری بیخي نوی ده د کمپیوټر سره. نو تېرې ویډیوګانې چې وګورئ انشاءالله دغه مشکل به بیا نه وي درته. او په پرنټ کې لږ تغیرات راغلي دي. ښه راځم اول پرنټ ته. دلته پرنټ کې تغیرات نشته، خو دغه نه ښکته پیج سیټ اپ ده، په هغه کې تغیرات ډېر راغلي دي. سایز دی کاغذ ورته انتخاب کې، کوم سایز کاغذ باندې چاپ کې، سورس پورټریټ چاپ کې، لینډسکیپ چاپ کې، مارجن څومره پرېږدي. دغه دوه اپشن یې چې سنټرینګ او سکیلینګ د نوي دی پکې. تاسې که وګورئ چې کله ما 100% ورته انتخاب کړه، د عکس چاپ کېږي په A4 سایز ورقې باندې، پاس چاپ کېږي چپ طرف ته. زه ورته وایم چې نه، پاس د چاپ سي خو افقي ډول د صفحې منځ ته لاړ شي، دې لپاره به دا سنټرینګ کې هاریزنټل ورته فعال کړي. همدارقم که غواړئ چې عمودي ډول دی هم د صفحې منځ ته لاړ شي، د ورقې منځ ته دې لاړ شي، منځ باندې چاپ شي، نو ورټیکل به هم سي انتخاب کړي. بیا د دې سایز ډېر کوچنی ده. غواړئ چې د دې صفحې مطابق د دې سایز رازیات کې او غټې په چاپ کې. دې لپاره به داسې کار وکړي سکیلینګ ته به راشي او دغه فیصدي به له 100 نه ورته زیاته کړي. 100 ده، 100 به یې کړو. اوس هم کم ده، کمه ده ورته 150 کمه ده، 180
ښه نو بیخي دغه ځای نه فیصدي سره په عذابول ډېر کې لنډه طریقه یې څنګه ده فټ ټو باندې به کلیک کړي 1 by 1 1 by 1 دا مطلب چې افقي عمودي مطلب په د یوې صفحې کې په د یو مخ کې راته ځای که 1 by 2 یې کې نو عکس څوک داسې نه چاپ کړي چې نیم عکس دی په یو مخ کې نیم دی بیا په بل کې خو بیا هم که چا چېرته 1 by 2 انتخاب کړه نو افقي په یوې صفحې کې ده او عمودي په 2 صفحو کې چاپ کېږي همدا رقم که دا د 2 کړل 2 پر 2 څلورو کې بیا د یو کنج به دلته چاپ کېږي خو دغسې څوک نه کوي همیشه د عکسونو لپاره 1 by 1 انتخابېږي استعمالېږي اوکې به کې اوس راځو موږ ګورو چې چاپ نه مخکې چې دا که چېرته موږ او تاسې چاپ کړو نو څنګه به ښکاري پرنټ پریویو پرنټ وایي چاپ ته پري مخکې ته ویو لیدلو ته له چاپ نه مخکې لیدل غواړو دغه رخې رخې ګورئ چې ښکاري دې وجه څه ده دې وجه دا ده چې موږ او تاسې د عکس چې کوم خپل سایز ده د دې ستوري ډېر وړکایو دا چې موږ د سکیلینګ له لارې دې سایز راغټ کړي دې زومینګ هم رازیات کړي که تاسې فکر کړئ چې کله موږ عکس واخلو موبایل کې چې کله زومینګ رازیات کړي بیا دغه رقم سم نه ښکاري داسې هغسې ګډوډ شي هماغه رقم دغه هم ښکاري که ته غواړې چې په دې ورقې باندې دې سم چاپ شي دې لپاره بیا ته ځې هلته صفحې کې به دا ته لږ غټ جوړی په دومره اندازې بیا هلته جوړ کړي بیا به دومره بد به بیا نه ښکاري دا زوی ته یې وګورئ ښه په دې کې دا اپشن یې موږ تاسې په پرنټ پریویو کې په ورډ پیډ کې ویلی خو دې کې یوه صفحه وي د دې وجې دې کې چې کوم دا نور دغه بټن یې ځکه کار هم نه کوي هغه د لیکلو پروګرام کې صفحې ډېرې وي نو هغه کې به دا اپشن یې کار کوي له دې نه وروسته راځو موږ او تاسې فرام سکینر اور کیمرا دا اپشن غیر فعال ده ولې چې نه سکینر مشین لګېدلی ده او نه ډیجیټل کیمرا لګېدلې ده ډیجیټل کیمرا د یو اس بي کیبل ځای لري دلته کې قدم کیبل سره کنیکټ کوم عکس اخلم تاسې ټولو نه یا زه هم سره کښېنم نو دې بټن باندې به کلیک کې کار به شروع کړي عکس به واخلي یا د اوپن په رقم هم استعمالولی شئ چې کیمرې کې د عکس اخیستی وي ډایرکټ کې هغه ځای دلته راخلي را کاپي کوي او سکینر ماشین داسې یو ماشین ده دغه د کیمرې جمعوه راځو سکینر ماشین ته چې تاسو سره په کاغذ کې څه لیکلي وي کاغذ باندې د مثال اسناد دي د سره یا بل شي دي غواړي چې د هغه یو ډیجیټل کاپي یو عکس یې کمپیوټر کې هم ولري نو دا ماشین داسې لکه فوټو کاپي ماشین یو شیشه غوندې لري هغه باندې به د لیکلو طرف کېږدي هغه سر به بند کړي دا سکینر ماشین خپل پروګرام هم لري چې هغه په واسطې ته سکین کولی شي که چېرته د هغه طریقه نه وي زده نو را به شي پینټ ته او پینټ پروګرام چې راخلاص کړي فرام سکینر دې باندې به کلیک کړي د هغه کاغذ یو عکس درته راخلي او پینټ پروګرام کې درته ښیي د هغه نه وروسته بیا ته کولی شي ځان سره یې سیف کړي او سند ان ایمیل مخکې موږ تاسو دې باندې خبرې کړې ایمیل کې ولې کې انټرنیټ باید ولري ایمیل ادرس باید ولري سره سره آوټلوک پروګرام کې دې باید سیټینګ کړی وي دغه نه وروسته بیا کولی شي چې ولېږي او سیټ ایز د سټاپ بیک ګراوند دا عکس په دغه ځای کې ولګوئ سټاپ بیک ګراوند کې فیل ټول ډیسکټاپ په ډکه بل به دې کې ټایل څومره وارې چې په ځای کې هغومره وارې دې په وښکاري خو ټول ډیسکټاپ راته په ډکه او بل یو دب کې سینټر په منځ کې دې ښکاري دا اپشن یې هلته بیا یو دوه نور هم دي درې کې اضافه دي په ډیسکټاپ بیک ګراوند کې انشاءالله بیا موږ تاسې وایو له دې نه پس چې دا پراپرټیز خصوصیات د دې صفحې مطلب که غواړې چې د دې صفحې د کوم ځای کې چې ته رسم جوړې دغه ساحه اضافه کړي یا کمه کړي داسې هم کولی شي دغه ماوس پوینټر دلته راوړي دې ځای ته او داسې کلیک کړي او خطکش ته پاس ګورې ما 900 ته ورسوه او عمودي څومره ځای ته دغه ساحه زیاتې ورته 400 ته دغه کار تاسې کولی شئ له دې ځایه هم وکړئ پراپرټیز ته لاړ شئ ښه ګوره 400 نه لږ اضافه سوی که نه ویټ لنډوالی دې څومره وي او هایټ جګوالی دې څومره وي ښه دغه خطکش چې کوم ده دغه سیټینګ دې څه رقم وي دلته یې څه رقم لیدل غواړي انچونو کې لیدل غواړي دې پلنوالی جګوالی ګوره انچونو ته واوښت سنټیمیټر سانتي کې لیدل غواړي که نه پکزلز او په پین پروګرام کې یا د رسامۍ پروګرام کې اکثره وخت د کمپنۍ نه کوم سیټینګ وي پکزلز وي زه ورته وایم چې دا 400 نه 500 د دې سپینې ساحې جګوالی کا 500 تر دې ځایه به ورسېږي او پلنوالی 400 صحیح ده لږې کم که ده بلیک اینډ وایټ ساده یې غواړي که رنګه ساده نن سبا څوک نه خوښوي رنګه صحیح ده ډیفالټ باندې دې که کلیک کړه دغه سیټینګ دې دلته چې کوم وکړه اوکې دې که دغه سیټینګ چې همیشه دغه آپشن ته راځي دغه سیټینګ به درته ښکاري اوکې به یې کې
تاسې وګورئ دا 600 ته راغی او دغه جګوالی څومره څه 1500 پورې شو. او اباؤټ پینټ باره کې معلومات دي، کومه وینډوز کې انسټال ده، کومې کمپنۍ جوړ کړی، نور معلومات هم ورکړي او چا انسټال کړی ده. او په اخره کې د ایگزیټ سره څه کېږي پروګرام بندېږي. او دا ریسنټ پکچرز مخکې او ریسنټ ډاکومنټس په ورډ پیډ کې د نږدې وخت کې د کومو عکسونو کې چې تا کار کړی وي سیو کړي دي هغه که ډېر زیاته راخلاصوي صرف په کلیک کې راخلاصېږي. نه پوهېږم چې دا به چېرته سی وي او ما سره به وي او که نه به وي انشاءالله وي به دا ګورئ څه هغه راخلاص شو. راډیو ته اعلان لیکلی و نو هغه راخلاص شو. زه ورته چې بېرته موږ هغه ستوری راخلاص کړه دغه نه مخکې نو د اوپن استفاده موږ تاسو تر کولی شو. خو راځو اوس موږ تاسې دا خو داسې درس تقریبا تکراري و مخکې موږ تاسې ویلي وو بغیر له یو څو اپشنو نه. اوس راځو په یوه کس باندې کار کوو. زه دغه ډیلیټ کوم او اوپن له لارې یا یو بله طریقه هم تخیمه دلته به د پیسټ په دغه شي باندې کلیک کوئ پیسټ فرام ته به لاړ شئ او له دې ځای به یو عکس راواخلئ. ما سره په ډاونلوډز کې ځینې عکسونه شته نو زه ځم ښه دا چې د راشد خان ده دا به راواخلو ورته وایم د سایز یې هم لږ کم کړه. کټ کاپي کار نه کوي. مخکې موږ تاسو ویلو دې لپاره انتخاب ضروري ده. پوه شئ اوله دې لپاره انتخاب ډېر ضروري ده. نو بیا دلته به راشي انتخاب یې وایي چې څه رقم کوې ریکټینګولر سلیکشن کوې که فری فارم سلیکشن کوې. ریکټینګولر مستطیل یا مربع په شکل او فری فارم په خپله خوښه. زه راځم اول ریکټینګولر سلیکشن ته. زه ورته وایم چې دغه راشد خان زه د دې ځای نه دا کټ کا پیسټ یې کا هر ځای ته چې وړلی شي. دلته بل عکس دی هغه سره دا ملګری که انډو یا دا مې انتخاب که د کټ بله طریقه څنګه ده دې باندې به په مینس کې کلیک کې وړلی شي. او کاپي هم په همدې ډول د انتخاب کال دی ځای کاپي که او پیسټ یې کال ته دا بل یو عکس ته یا بل یو فایل ته هم پیسټ کولی شي. یو بل کنټرول این سره یو بل پینټ راخلاص که او په هغه ځای کې هم کولی شي چې دا ته پیسټ کړي او که ډیلیټ کړې انتخاب به وکړي د او ډیلیټ بټن به پسې ووایي. خو راځو په دې کې د فری فارم سلیکشن سره کوم وي په خپله خوښه سره کوم څومره دی چې ماوس باندې کنټرول زیات وي هغومره به ښه کار کوي. نو کلیک به وکړي کلیک به پرېږدي نو ماوس چې اوس ته څه رقم وړې زه به لږ ځای زر ویسمه ویښتې هم ډېر سره پورته کړي دي جلې لکه چې ډېر په لګولی دا به راوخ دا په فوټوشاپ کې به یې ډېر ښه کېږي او دا به دلته یو بل عکس دی هغه ته به یې ورډ هلته به یې ولګوي سایز ورته غټی کمی ما دلته خیر لږ خرابېږي ډېر زیات ما سایز ډېر کم کړه خو مطلب هغه عادي تغیرات دلته هم کولی شي انډو یا که کاپي کې انتخاب دی که کاپي باندې به کلیک کړي چې هغه ځای کې هم پاتې شي بیا ورته ګورئ زه به لږ ځای درته تاو کړم کاپي پیسټ چېرته چې وړي هلته یې وړلی شي او ډیلیټ بټن که پسې ووایي ډیلیټ کېږي. له دې نه پس چې دا په دې کې سلیکټ آل ټول انتخاب کړه تاسې وګورئ ټوله صفحه انتخاب شو او بل چې دا په دې کې انورس سلیکشن انتخاب برعکس کا فرض کا داسې یو اړتیا شولی ته چې دا کوم ځای چې زه اوس انتخابوم دا ځای د نه انتخابېږي دې نه ګیر چاپېره چې څومره ځای دی د عکس دا د انتخاب شي. نو اول چې هغه انتخابول نه غواړي به انتخاب کړي د هغه نه وروسته به بیا راشي دلته او انورس سلیکشن انتخاب برعکس کا سرچپه یې کا ګورئ اوس دلته کلیک کوم وړم دا هغه عکس پاتې کېږي دا لرې کېږي که ډیلیټ بټن ووایه هم دغه به ټول ډیلیټ شي او هغه به پاتې شي انډو. له دې نه پس چې د په دې کې ټرانسپیرنټ که ډیلیټ ده کوم ځای چې ته انتخاب کې غواړې چې ډیلیټ کړې تر مثال دا دوه اویا تر لرې کوم نو را به چې دلته ډیلیټ یا بله کیبورډ نه ډیلیټ ووایه یا دغه لیکل تر لرې کوې انتخاب به یې کې او ډیلیټ بټن له کیبورډ نه ووایه او دا لیکل هم تر لرې کوې ډیلیټ به یې کې. ټرانسپیرنٹ سلیکشن شفاف انتخاب هغه هم په کمپیوټر کې شفاف وي. کراپ ته راځو دغه عکس د راشد خان فرض کړه دا به زه لرې کړم
یو داسې عکس به راواخلم چې هغه نه موږ او تاسې پاسپورټ سایز عکس جوړولی شو. ښه نو ما سره داسې ډېر عکسونه شته هم نه په دې کمپیوټر کې. زه به داسې لاړ شم، دلته یو عکس و، دغه ده فرض دا مې را خلاص کړه. او په دې کې زه غواړم چې د دغه کس چې کومه ده پاسپورټ سایز عکس جوړ کړم. چېرته یې ما نه وغوښته عکس یې فرض کړه ما سره کاغذ کې ده، سکین به یې کې کمپیوټر ته، او د دې نور نه غواړم، خو د پاسپورټ سایز عکس یې غواړم. دې لپاره به راشي انتخاب به وکړي. پاسپورټ سایز عکس اکثره وخت دومره وي که نه، اوس هم ما لږ زیات که خو خیر فرض کړئ دومره ده. څنګه چې کراپ باندې کلیک کړي دا نور به ټول لرې شي، صرف دغه ځای به پاتې شي. انډو له دې نه پس چې ده به دې کې ریسایز بیا ځم او یو عکس رااخلم. دلته به رحمت شاه کې راواخلو. ښه صحیح ده. سایز دې که دې زیاتاو یا کماو، اول خو به د صفحې سایز د مطابق کې د هغه نه وروسته اوس د عکس سایز زیاتوي یا یې کموي. د دې لپاره به راشي ریسایز باندې به کلیک وایي چې فیصدي باندې سایز زیاتوي که په پکزلز کې. پکزلز د دې خطکش مطابق دي، فیصدي کې که زیاتوي فیصدي به ورته انتخاب کړي. ښه نو که زه وغواړم چې سایز یې کم کمه، دلته که تاسې وګورئ افقي سایز یې کموي که عمودي یې کموي، یا یې افقي زیاتی که عمودي یې زیاتی. زه ورته وایم چې افقي یې کم که، دا 90% که. خو تاسې ولیدئ چې ورټیکل سایز عمودي هم سره زیات شه کم شه. نو دا ولې چې دلته دغه اپشن فعال ده. دا که چېرته غیر فعال کې بیا تاسې کولی شئ چې هر یو جلا جلا کم او زیات کړئ. اوکې که سایز داسې لږ کم شه. له دې نه بغیر که سایز زیاتی هر وخت چې ته تغیرات کې راولې فیصدي به 100 کې وي. که زیاتی سایز له 100 نه به فیصدي ورته زیاتی، او که کمی فیصدي به له 100 نه ورته کمی. د مثال په توګه زه راځم ورته وایم دا 130 که دواړه دې ورته وایم چې زیات شي، نه دا یو دې نه زیاتېږي 100 او اوکې. بیا یې که راخلاص کړي بیا به د 100% وي. له دې نه بغیر که غواړئ د عکس تاو کې افقي ډول یې تاو کې په څو زاویې باندې تاوی، ورته وایم چې 10 زاویې باندې تاو که انډو، یا عمودي دغسې تاوی په 25 زاویې باندې داسې تاو که دې بل طرف ته انډو. یا روټیټ ته راځو. موږ او تاسې دغه روټیشن چې کوم ده ډېر نه استعمالو. دغه روټیټ چې کوم ده بیخي ډېر استعمالیږي. موږ او تاسې اکثره وخت موبایل غلط نیولی که نه، کله کله سرچپه عکس کې واخلو چې کله کمپیوټر کې راخلاص کړي سړی سرچپه کې ولاړ هغه بېرته څنګه ایسمو، یا مطلب موبایل هم غلط نیولی چې په پروتې باندې چې کمپیوټر کې راخلاص کړي سړی ولاړ اصل کې عکس خو صحیح وي، خو دلته داسې ښکاري لکه څنګه ښکاري. تاسو ته یې زه وښیم فرض کړه که داسې م اخیستی عکس، دا باید سم کړو که نه، نو دا له دې ځایه تاویږي. هلته به راشي دلته ګوره ښي طرف ته یې که تاوی روټیټ رایټ 90 ډیګریز 90 زاویې باندې ښي طرف ته تاو که، یا روټیټ لیفټ 90 ډیګریز چپ طرف ته یې تاو که. زه دغه طرف ته هم غشي نه یم، تاسې پېژندلی شئ دغه آیکن نه دې باندې کلیک کړئ بېرته به دې طرف ته تاو شي. که بیخي دې سرچپه مثال اخیستی ده 180 زاویې باندې تاو شه، دا داسې را تاو شه دا عکس. نو اوس دې غواړئ چې سمې کړي بېرته به دغه 180 زاویې باندې پسې کلیک کړي. دا بیخي داسې را تاو شه 360 وي که نه، دایرې هغه څومرې زاویې تقریبا دغه ټول 360 درجو ته رسېږي. ښه بل چې دا راځو فلپ ورټیکل. دغه فلپ او په دې روټیټ دغه کې فرق ده. روټیټ دا عکس داسې تاو که، او فلپ دا رقم یې لکه اوبو ته څه ودرېږي چې بېرته ځان درته ښکاري په هغه کې. تاسې وګورئ دې باندې کلیک کومه، خو دا به تا ته دلته مثال ځان نه ښکاري. دغه عکس به په هغه شکل کې لکه صرف هغه اوبو نه چې بیا ته عکس واخلې